په 490 کې یو ټیک ټاکر چې نوم یې نعمت الله او د پولیسو په مقابله کې ووژل شو. نو کتونکو ټول معلومات په دې ویډیو کې درکوم چې دا څه کیسه وه او ولې داسې کار مخې ته رالی چې پولیسو اکشن واخیستو او په ډزو کې ووژل شو. نو ټول معلومات په دې ویډیو کې کتلی شئ. کتونکو دغه اپډیټ دغه معلومات مخې ته راغلي دي او داسې ویل کېږي چې کوم ټیک ټاکر نعمت الله نومیږي چې وژل شوی دی، د ده دغه وسلې سره او نور داسې ناست پاس کسانو سره شوق و چې هغوی د معاشرې دپاره ښه نه ثابتېدل او خپلې خو هم د وسلې سره ډېر زیات شوق و. نو په دغه ټیم کې تره راپاڅېدلی دی، داسې بیان مخې ته راځي چې تره یې راپاڅېدلی دی او په خپل وراره باندې په دغه تاڼه کې پایار کړی دی چې پولیس والا یې بوځي او نصیحت او نور څه کاروایي هغه ورسره وکړي چې دا د دغه غلطو کسانو نه بچ شي او نور داسې وسلې مسلې سره شوق ختم شي. په دغه نتیجه کې چې پولیس کله راپاڅېدلي دي او د دوی ځای ته ورغلي دي، نعمت الله یې راوچته و. نو نعمت الله ټیک ټاکر چې اوس وفات دی، د دنیا نه سترګې پټې کړي، هغه په پولیس والا باندې ډزې کړي دي، فایرنګ یې پرې کړي دي. نو پولیس هم د خپل دفاع دپاره راپاڅېدلي دي او په نعمت الله باندې ډزې کړي دي چې په هغه نتیجه کې نعمت الله هلک لګېدلی دی او د دې دنیا نه سترګې پټې کړي وژل شوی دی. نو کتونکو دغه اپډیټ هم در سره شریکوو چې کوم واقعه مخې ته راغلې ده د نعمت الله ټیک ټاکر باره کې. اوس داسې ډېر کسان راباسي او داسې وایي چې دا یې بې ګناه وژلی دی او ولې وژلی دی. نو دغه ټول حقیقت تاسو ته مخې ته راوړو چې خپل تره پې پایار کړی او داسې اپډیټ مخې ته راځي، داسې نیوز مخې ته رالل چې تاڼې والا یې پوه کړي او دغه غلط کارونه یې منې کړي. خو په هغه نتیجه کې چې نعمت الله په پولیس والا ډزې کړي دي، نو واپسو کې پې پولیس والا هم ډزې کړي چې هغې کې لګېدلی دی او وژل شوی دی. نو کتونکو زمونږ دغه اپډیټ نیوز تاسو له درکولو چې د معلوماتو نه خبر کړو چې دغه ټول واقعه وه او په خپلو بچو باندې خیال ساتئ، ځکه چې داسې شوق نه دی پکار چې هغې سره معاشره خرابېږي او ماشومان او نوی کول ورسره تباهي سیټ ته روان شي.